محترمو پروګرام مو پای ته رسېدلی ده او د ښاغلي مظفر مخلص په ډېره غوښتنه او د بعضو نورو ملګرو په غوښتنه زما سره یو خپل شعر ده نو که خوښه مو یې وړاندې بسم الله الرحمن الرحیم. سترګې سرې وي په ژړا ژړا، سترګې سرې وي په ژړا ژړاو، ډېرې محکمې سلګۍ وهلې، د چپ کېدو هېڅ درک نه کېده، مخکې شکارې و ډېر هم د څپېړو نشانونه وکړې. سترګې سرې وي په ژړا ژړاو، ډېرې محکمې سلګۍ وهلې، د چپ کېدو هېڅ درک نه کېده، مخکې شکارې و ډېر هم د څپېړو نشانونه وپرې. ګریوانې دانګې وانګې، لمنې څیرې بیرې، څه ویرونکې څېره، څه سور په وینو بشر، لکه سور ګل وي کوم ماشوم روړلی، یا د هوسۍ بچی لیوه څیرلی. ګریوانې دانګې وانګې، لمنې څیرې بیرې، څه ویرونکې څېره، څه سور په وینو بشر، لکه سور ګل وي کوم ماشوم روړلی، یا د هوسۍ بچی لیوه څیرلی. د مظلومیت یو نمونه ښکارېده، خو لا یې هم ژوندۍ جذبه ښکارېده. طاقت مې ونه شو چې وی نه پوښتم، چې ورنږدې شوم سلام مې وکړو، خو د سلام مې هېڅ جواب رانه کړ. لاس مې ور اوږد کړو چې لاس به راکړي، خو مټ یې وخوځو لاس یې نه و، لا یې خفه کړم، لا پرې ودرېدم او مخامخ نور ورته ودرېدم. لاس مې ور اوږد کړو چې لاس به راکړي، خو مټ یې وخوځو لاس یې نه و، لا یې خفه کړم، لا پرې ودرېدم او مخامخ نور ورته ودرېدم او په اوږه مې ورته لاس کېښوده. له کمزورۍ نه رپېده خو په غرور ولاړو، له سر تر پښو په وینو سور ولاړو. لکه طایف ته چې نبي تللی وي، یا د احد جنګ ته غازي تللی وي، خوله مې را جوړه کړه، ترې ومې پوښتل چې اشنا څوک یې، له کوم ځایه راغلې، ورونه دې څوک دي او دوستان دې څوک دي، ته څوک لرې او که نه، کلی دې چېرته دی او کور دې چېرته، دومره وهلی چای اخر ګناه دې څه وه. خوله مې را جوړه کړه، ترې ومې پوښتل چې اشنا څوک یې، له کوم ځایه راغلې، ورونه دې څوک دي او دوستان دې څوک دي، کلی دې چېرته دی او کور دې چېرته، ته څوک لرې او که نه، دومره وهلی چای اخر ګناه دې څه وه. جواب یې صرف په چوپتیا راکړلو، له خولې چونګ نه وتو. جواب یې صرف په چوپتیا راکړلو، له خولې چونګ نه وته. هک پک ولاړم، خدایه څنګه وکړم. لږ ورنږدې شوم، ورته ومې ویل اشنا د خدای په خاطر حال ووایه، زه یو پښتون یم، ستا بدل به اخلم، زه به دا ستا د هر اوښکې بدل چپ. خوله یې رابنده کړله، چپ یې کړم او بیا یې چغې کړلې، ویې ویل اشنا پښتون به راته نه یادوې، د پښتنو هسې نامه پاتې ده، د پښتنو د لاسه داسې یمه. ملا یې راواړوله، ملا یې دغمې وه، پرې د زخمونو خو هېڅ شمار نه کېده، زما پوښتنې ته نور وار نه کېده. په خپو ور پرېوتم، ما معاف که ګرانه، زه پښتون یم خو کلیوال پښتون یم، زه زورورو ته زوال پښتون یم، زه ایوبي یم، زه خالد پښتون یم، زه غرنی یم، مجاهد پښتون یم. د مجاهد ټکی چې واورېدلو، لږ را مسکی شو، لږ را مخکې شولو، چپ لاس یې زر زما په سر راکش کړو، لږ یې ګریوان په خپل ټټر راکش کړو، خو د خبرو پکې دمه نه وه. ما ناکراره انتظار کولو، ما ناکراره د ده خولې ته کتل، شونډې یې ورپېدې، ویې ژړل، اوښکې یې پاکې کړې، شروع یې وکړه او په ګیله یې راته داسې وویل. اوښکې یې پاکې کړې، شروع یې وکړه او په ګیله یې راته داسې وویل، ما ولې نه پیژنې، ما خو جهان پیژني، ما خو انسان څه چې پیریان پیژني، ما خو کوڅو کې ماشومان پیژني. حال یې خراب شولو، سم ولړزېده، په ګونډو کېناستو، یو اخ یې وکړو، نور غورځېده چې دا خبره یې وکړه چې زما نوم اف بس را پرېوتلو. ډېر مې له ځانه سره اف وویل، خو څه معنا یې نه وه. بیا مې اوبه ورباندې واچولې، بیا مې په خود کړلو، ترې ومې پوښتل چې ته د خدای په خاطر ما ته خپل نوم وښایه. راته یې وویل ما وپېژنه، راته یې وویل ما وپېژنه،
خپله مورجان هوا وپېژنه ګرانه د هر ټوپک نشان زیمه ازغی د سترګو د جهان زیمه د هر یو جنگ فاتح میدان زیمه ځای د سلا د امتحان زیمه په حقیقت کې د دنیا زړګی یم زما اشنا زه د اسیا زړګی یم زه خو ستا مینه یم ستا زړګی یم ما ولې نه پېژنې زه ستا جانان یم که نه زه د مظلوم وطن افغانستان یم که نه ما پې ورمنډه کړه چې غېږه ورکړم خو د سحر د لمانځه مال شوی و چا د لمانځه لپاره پاڅولم زما خواري ټوله اوبه وړه زما خواري ټوله اوبه وړه د پروګرام د دعایي لپاره ښاغلی مولوي صاحب برهان راغواړو چې راشي او پروګرام مو خپله دعا سره پای ته ورسوي